أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم إياك نعبد وإياك نستعين. تر دغه ځایه پورې مو د سورة فاتحې ترجمه او تفسیر کړې وه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مخکې تر دې چې د دغه آیاتو ترجمه وکړو او تفسیر یې وکړو، دوې تمهیدي خبرې یا دوې مقدماتي خبرې په ذهن کې نیول پکار دي. اوله خبره دا چې رب عز وجل هدایت 5 ډوله پیدا کړی دي. اولین هدایت الالهام الفطری، دا نوم دی هدایت الالهام الفطری. دغه هدایت الالهام دا هغه هدایت دی چې انسانانو ته هم ورکول سوی دی، حیوانانو ته هم ورکول سوی دی. انسان چې پیدا سي هم د ماشومتوب د دې اولې ورځې د پیدایش د اول څو دقیقې د اوله دقیقه چې پیدا سو بیا هم ژړا کوي. دی که وږی که تږی که یې یخ کېږي که یې ګرمي کېږي که یې پر بدن باندې بل تکلیف وي په خوله نسي ویلی، د ځان دفاع نسي کولی، چغې وایي ژاړي. دا چې د پیدایش سره جوخت یوه دقیقه وروسته لا دی په دې پوه دی چې د دې درد د ښکاره کولو لپاره باید زه چغې ووهمه. دا یو ډول پوهه ده، یو ډول هدایت دی، یو ډول ښوونه ده چې الله انسان ته هم کړې ده، حیوان ته هم کړې ده. هر حیوان چې پیدا سي هم په دې پوهېږي، هر انسان چې پیدا سي هم په دې پوهېږي. دومرې پوهه کمه وي په دغه وخت کې که چیرې دغه ماشوم ته اور کښېښودل سي، دا د ده لاس داسې په دې اور کې پروت وي، په دې نه پوهېږي چې ما د الله ځینې راپورته کړي. که لا زه ځینې پورته کړم نو نه سوځل کېږم، که د دې لاس پکښې وي نو به سوځل کېږي. مګر دومره قدر پوهه، دومره قدر هدایت الله ورکړی دی چې دا لاس یې سوځي، درد کوي، ژړا کوي. دی په دې پوهېږي چې دا زما ژړا کول، په دې ژړا کولو زه خلک پوه کولی سم چې زه د درد سره مخ یم، د مشکل سره مخ یم. که هر څومره وږی وي، هر څومره تږی وي، په خولو خو غږ نسي کولی. مګر کله چې ماشوم مور خپلو شیدو ته واچوي په دې پوهېږي چې زه باید دا خوله وښوروم، بیا دا شیدې تېرېږي. او یا په یو بوتل کې شیدې ورجوړې کړي یا یې په یو کاچوغه ورکوي، په دغه باندې پوهېږي چې زه باید دا خوله وښوروم نو دغه غذا زما معدې ته ځي، زه د دې لوږې په خلاصېږم. دومره قدر پوهه په د اوله دقیقه چې ماشوم پیدا سي لا هم پوهېږي. دغه پوهې ته، دغه هدایت ته هدایت الالهام الفطري وایي. دوهم ډول هدایت الحواس دی. دا هم د انسانانو د حیوانانو ترمنځ مشترک دی. هدایت الحواس دا دی چې کله ماشوم پیدا سي، ماشوم چې انسان دی دا یو 8 میاشتې بعد په دې پوهېږي زه باید ولاړ سم، زه باید وګرځېږم، دغسې شوټ نه کښېني. دغه فکر ورسره شته چې هېڅوک نه ورته ووایي چې ته وسکېږه، حرکت وکړه. که ته حرکت وکړې هغه شی راواخلې، ته پښې سره وښوروه ولاړ به سې، بیا به قدمونه واخلې. او ته خبرې وکړه، ته یو شی داسې راواخله ویې خوره. او یا اورېدل دي، یا وهم و ویره ده، یا د یو شي څه پټېدل دي. دغه حواس دا انسان ته هم شته، حیوان ته هم شته. البته د حیوان هغې د پیدایش سره دستي د حواس تکامل ته رسېږي او د انسان هغې په تدریجي ډول تکامل ته رسېږي. ځکه ما حیوان چې پیدا سي په هغه ګړي ولاړېږي، په هغه ګړي خوراک کوي، هر قسم خوراک کوي، په هغه ګړي ځغلي. خو د انسان دغه حواس
دا تکامل ته رسیږي په تدریجي ډول باندې. ماشوم چې دی هغه د سینه ولاړېږي، د سي حرکت نه کوي، او دغه حیوان چې د یوې ورځې هم واښه ورته ونیسي قرار درته راسي، پوهېږي چې دغه واښه دي زه باید وخورم. او ماشوم چې د یوې ورځې چې د لوږې مري چې دا هر څه ورته وکړي، نه درته ګوري نه یې خوړلی شي، حواس یې کار نه کوي. په تدریجي ډول باندې تکامل ته رسېږي. دغه حواس چې الله انسان ته ورکړي دي او حیوان ته هم ځینې حواس ورکړي دي چې په هغه باندې دی تګ کول او په هغه باندې خوراک کول، په هغه باندې دا پوهېدل چې اوغه ډبرې دي زه نه خورم، اوغه واښه دي باید ویې خورم. حیوان چې د یوې ورځې یوې بیا هم ډبرې ورته کښېږدي، بوی لا نه پرکاشي. واښه چې ورته کښېږدي په اوله ورځ پېژني چې دا د خوراک شی. خو ماشوم داسې نه دی، د انسان حواس داسې نه دي، بلکې ماشوم چې د څو میاشتو لا خاورې هم خولې ته اچوي، ډبرې هم خولې ته اچوي، خاشي هم خولې ته اچوي، نیت سره پېژني چې دا غذا ده دا غیر غذا ده. په دې کې د الله حکمت دی چې د انسان حواس تکامل ته په تدریجي شکل رسي، او د حیوان چې پیدا سي د حواس تکامل ته په هغه آن رسیږي. دا دوهم ډول هدایت دی، دې ته هدایت الحواس وایي. دریم ډول هدایت چې دی هغه ته هدایت العقل وایي. دا هدایت العقل دا یوازې خاص په انسانانو پورې دی، حیوانان دغه ډول هدایت نه لري. ځکه انسان دا داسې ژوند نه کوي لکه حیوان چې فقط خوب خوراک، په یو غاره کې د لمر څخه پټېدل، د یو درختې تر سایې لاندې د لمر څخه پټېدل، یا په یو غار کې د یو یخه څخه پټېدل، یا د یو درختې پر سر باندې اوسېدل. انسان طبعا و فطرتا دا شی نه غواړي. انسان غواړي چې د پیدایشت وروسته د حواسو د تکامل وروسته د ځان دپاره یو ښایسته کوټه ولري. د انسان طبیعت و فطرت دا دی چې دی دا مردار خواړه لکه حیوان چې خوري هغه نه خوري. باید دی پاک بدن ولري، پاکې جامې ولري، او پاک د اوسېدو ځای ولري، پاک خواړه وخوري، ځینې خواړه وغورځي او ځینې وخوري، او د خپل ځان د عزت دپاره، د ځان د سهولت دپاره اسباب پیدا کړي، پر نورو د حکومت دپاره اسباب پیدا کړي، د خپل ژوندانه د پرمختګ په هر ډګر کې یو څه مخته ولاړ سي. دا ټول کارونه په عقل باندې کېږي. حیوان عقل نه لري، حیوان د عقل څخه خلاص دی. حیوان چې پنجرې ته واچوي، یوه کوټه د جوړه کې د پنجرو په شکل باندې د زنځیر یا د ټمبه یې پسې بنده کې، حیوان دننه پکښې لس کاله وه په دې ځای کې، دومره عقل نه لري چې فقط دا ټمبه داسې کې راووځي، دومره قدر عقل نه لري. انسان ته خو چې شل کلف ور واچوي له اختی کلف یو رقم مات کې ځان راوباسي، یو طلسم جوړ کې راووځي. انسان عقل لري. انسان ته چې الله عز وجل د عقل ورکړی دی، او د دې عقل په واسطه باندې پر ټوله دنیا حکومت کوي، پر ټولو حیوانانو لوړ دی، د مځکې د ټولو موجوده خزانو او دغه شیان چې الله د انسانانو د ګټې دپاره پیدا کړي دي، لکه تیلو، سره زرو، سپین زرو، جواهراتو، مس، د دې ټولو څه استفاده کوي، او یا د ژوند د سهولت دپاره داسې اسباب جوړ کړي دي، په هغو وجه باندې پر حیوانانو حکومت کوي. د حیوانان علاليي، غوښې یې خوري، حیوانان د سورلۍ دپاره استخداموي، او کورونه یې جوړ کړي دي، او په کورو کې د ژوند د سهولیات دپاره قسم قسم شیان جوړ کړي دي. دغه پوهه چا الله انسانانو ته ورکړې ده؟ الله ورکړې ده. الله پر دې قادر و چې د انسانانو ته دا پوهه نه ورکړې وای، دا یې پسو ته ورکړې وای، غوایانو ته ورکړې وای. دغه پوهه چې الله انسانانو ته ورکړې ده او دغه پوهه حیوانانو ته نه ده ورکړې، دې هدایت ته هدایت العقل وای. او څلورم ډول هدایت دی هغه ته هدایت الدین وای. هدایت الدین دا دی چې انسان کله په دنیا کې پیدا سي، نو عقل خدای په کار اچي، د خپل ژوندانه د سهولت دپاره هر څه کوي. خو ځینې شیان داسې دي چې هغه په عقل باندې نه معلومیږي، لکه تر مرګ وروسته بیا ژوندون، په قبر کې ژوند، او د قبر تر ژوند وروسته د قیامت په ورځ حساب و کتاب، یا په ژوندانه کې خپل حقیقي رب پیژندل او د حقیقي رب اطاعت و بندگی. دا په عقل نه معلومیږي، نه فطرتن د انسان سره ورسره وي، نه په حواسو معلومیږي، نه په عقل معلومیږي. دا به د الله عز وجل د لوري څخه یو استازی راځي، هغه استازی به د الله کتاب راوړي، د الله احکام به راوړي، تا ته به یې لیکه په لیکه درښي
چې سهار به دغسې لمونځ کوې، ماپښین به دغسې لمونځ کوې، مازدیګر به داسې لمونځ کوې، ماښام به داسې لمونځ کوې، زکات به داسې ورکوې، حج به داسې ادا کوې. ګوره په قبر کې داسې حالات دي، د قیامت په ورځ داسې حالات دي، جنت داسې دی، دوزخ داسې دی. دغه معلومات دا په عقل نه پیدا کیږي، دا د الله د لوري څخه راځي. دغه معلومات چې د الله د لوري څخه راغلل، انسانانو زده کړل، دې ته هدایت الدین وایي. دا څلورم ډول هدایت دی. او پنځم ډول هدایت چې دی هدایت المعونه والتوفیق. هدایت المعونه والتوفیق بیا څه دی؟ تاسو وګورئ، انسان داسې الله جوړ کړی دی، کله کله حقیقت په سترګو وویني چې دغه حقیقت دی، مګر بیا هم حقیقت نه مني. دا کافران ولې کافران دي؟ کافران خو په دوه وجو کافران دي. یا په دې وجه باندې کافران دي چې ښه سم دم حق ورته معلوم دی، په دې پوهېږي چې هغه لوی رب دی، اسمانونه یې پیدا کړي دي، مځکې یې پیدا کړي دي، هر څه ورته معلوم دي، خو ضد نیولي دي. ضد د حسد او د عناد په وجه باندې. ضد او حسد د عناد دا د انسان په وجود کې طبعا سته. کله چې انسان ضد حسد عناد وویني او د نفس پرورشت وکړي، نفس یې چاق سي، بیا نو سر و تورې ته ورکوي، خو تر خپله خبره نه تېرېږي. دا قصه بیخي مشهوره ده. د بدر په غزوه کې چې ابوجهل کله هغه دوه انصاري ځوانانو زخمي کړي، مرګ ته یې نږدې کړي، خو مړ لا نه و. د بدر غزا چې خلاصه سوه، پیغمبر علیه السلام غږ وکړي، ول د ابوجهل حال به څوک راوړي؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه غږ وکړي، ول یا رسول الله، زه به د حال راوړم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په قد باندې داسې چټ، کله چې روان سو، مړي و زخمیان چې پراته و، په پای کې وکتل ابوجهل پروت دی، زخمی دی، مړ لا نه دی. د دغه زخمونو په حالت کې یې پر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه غږ وکړي، داسې په سپک نامه یې یاد کړي او ورته ویې ویله چې زه پوهېږم چې ته راغلی یې د دې دپاره چې دا زما پاته ژوند واخلې، سر مې د بدنه را جلا کړې، خو زه تا ته څو خبرې کوم، دا پیغمبر علیه السلام ته ورسوه. اوله خبره دا درته کوم، ته پیغمبر علیه السلام ته ووایه، وا زه دې ښه پېژنم چې په حقه پیغمبر یې، زه دې ښه پېژنم چې تا کوم دین راوړی دی دا حقیقي دین دی، او اوس زما نور ژوند خلاص دی، زه مړ کېږم او نصرت او کامیابي ستاسو ده، مګر ده ته ووایه چې د کعبې په رب دې مې قسم وي چې تر پخوا مې اوس ډېر نفرت ته څه کېږي. زه په دې ښه پوهېږم چې ستا حق دین دی. هلته چې دی مړ کېږي، ژوند هم خلاص دی، حسد و عناد نیولی دی، ضد نیولی دی، داسې خبره کوي. او بله خبره دا چې ته دا زما سر را پرې کوې، نو دا زما سر د وږو هم یوه برخه ورسره را پرې کړه چې دا زما سر بیا په نورو سرو کې غټ معلوم سي، خلک بیا ووایي چې دا غټ سردار سر دی. ځکه نو علما فرمایي د نبي علیه السلام د قوم فرعون د موسی علیه السلام د قوم تر فرعون ډېر بد و. ځکه د موسی علیه السلام د قوم فرعون چې اوبه واخیستې چې دا غرق یې کړي، د سیې نارې کړلې آمنتو، زما ایمان دی بإله موسی و هارون، د موسی علیه السلام و د هارون علیه السلام پر رب مې ایمان دی. تسلیم سو چې پوه سو نور مړ کېږم. ابوجهل چې پوه سو نور مړ کېږم، نور جهالت ونیوی. ګورئ دا خلک چې د دینه لرې دي، یا دا وجه ده حق ښه ورته معلوم دی، دین ښه پېژني، رب ښه پېژني او آخرت ښه پېژني، فقط او فقط د حسد په وجه باندې کافران دي. نیمه دنیا کافرانو نیولې ده، او یا په دې وجه کافران دي چې خلکو خطا ایستلي دي، دوکه کړي دي. دغه حسدګر او عنادګر کافران دا پرې مشتي دي، شپه ورځ دا خبرې ورته کوي، د اسلام دین باطل دی، د اسلام دین چې کوم پیغمبر دی دا هغه پیغمبر نه دی، دا مسلمانان دغسې ترهګر دي، دا مسلمانان داسې متشددین دي، دا مسلمانان داسې سړي خواره دي. او سادهګان خلک یې خطا ایستلي دي، د اسلام دین څخه متنفره کړي دي. یا خو معلومات نسته ورته، دوکه سوي دي، او یا خبر دي د حسد په وجه باندې دین ته نه راځي. نو اوس که هغه کسان دي چې هغه خبر نه دي، او که هغه کسان دي چې هغوی خبر دي، زړونه یې حسد نیولي دي، خو دا دواړې ډلې د یو لوی امتیاز څخه بې برخې نه دي، د دین څخه بې برخې نه دي. یو څوک چې د دین څخه بې برخې نه سي، بې برخې سي، هغه خاورې په سر نه دی. دا بدبخته کسان چې د دې لوی امتیاز څخه بې برخې دي، و دغه خلکو ته
هدایت المعونه والتوفیق ندی سوی. دا چې تا ته رب عز وجل هدایت وکي، حسد دې د زړه وباسي. دا چې رب عز وجل تا ته هدایت وکي په زړه کې چې د دین نورانیت ښکاره کړي، همدغه هدایت ته هدایت المعونه والتوفیق ویل کېږي. دا یوازې په الله پورې خاص دی. دا هدایت د معاونت چې الله ونه کړي بل څوک یې نشي کولی. ځکه هدایت د دین ورته سوی، نو ابو جهل ته هدایت د دین نه و سوی. ابو جهل په خبر نه و د پیغمبر علیه السلام په معجزو باندې. پیغمبر علیه السلام ته عمر معجزې ښکاره کړي وي. ابو جهل یو ورځ ورته راغلی، ډبرې ورته راوړله، ول ځکه ته رښتیا پیغمبر یې، دغه ډبرې دې کلمه د شهادت وایي. د پیغمبر علیه السلام معجزه و، د الله ستر قدرت و. د هغه ډبرو څخه غږ راپورته سو، د اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. د ډبرې ورو غورځولې، ورولسې په دې ډبرو هم سحر وکړي. حقیقت خو ورته معلوم و، هدایت د دین خو ورته سوی و، اما هدایت د معاونت نه ورته سوی. دا ټول کفار داسې دي، یا اکثره داسې دي چې هدایت د دین ورته سوی، خو هدایت المعونه والتوفیق نه وي، نشي پرتللی، دین نشي خپلولی. دا پنځم ډول هدایت. دغه هدایت الدین دا انبیا کولی شي، دا د انبیا وظیفه ده. رب عز وجل فرمایي واما ثمود فهدیناهم، موږ سمودیانو ته هدایت وکړي. فاستحبوا العمى على الهدى، دوی ړندوالی پر هدایت غوره وبالي، کفر یې پر اسلام غوره وبالي. و سمودیانو ته کوم ډول هدایت پیغمبرانو ورساوي؟ هدایت الدین یې ورساوي، هدایت المعونه والتوفیق نو. نو دا پنځه ډوله هدایت کې تر ټولو بهترین هدایت هدایت معونه والتوفیق دی. دغه هدایت دا یوازې مختص په الله پورې دی. پیغمبر علیه السلام هم دغه هدایت نسی کولی. لار ورته ښوولی شي، خو پر لارې برابره پر لارې روانولی نسی. نه یو پیغمبر دا هدایت چاته کولی شي، نه ولی کولی شي، حتی سید الرسول صلی الله علیه وسلم هم نسی کولی. رب عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمای انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وای ته هغه چاته هدایت نسی کولی چې ته خوښ ګڼې، بلکې رب عز وجل هدایت هغه چاته کوي چې خوښه یې. نو دلته په دې ځای کې چې الله عز وجل دغه هدایت د معاونت او توفیق چاته وکړي، دا لوی امتیاز دی. یوه خبره دا سوه چې پنځه ډوله هدایات دي. په دې پنځو ډولو هدایاتو کې هغه تر ټولو محتم بشان هدایت هدایت المعاونت والتوفیق دی، چې حواس کار کوي، عقل دې کار کوي، په دې ټوله قرآن خبر یې، حق و باطل درته معلوم وي، مګر مسلمان نه یې. دا نو څه پیدا کوي؟ هیڅ پیدا نه کوي. او دا چې الله عز وجل تا ته دغه هدایت د معاونت و توفیق درکړي، پر دې لاره دې روان کړي مسلمان سي، دا امتیاز دی. دا خو یوه خبره سوه. دوهمه خبره دا ده چې په دنیا کې الله جل جلاله ځینې شیان د انسانانو د ګټې دپاره پیدا کړي دي، او ځینې شیان نقصان دي. کم شیان چې د انسانانو د ګټې دپاره دي، د هغو شیانو په مابینځ کې فرق. ځینې لږ ګټه ده او ځینې ډېره ګټه ده، ځینې 1 کلنه ګټه ده، ځینې 100 کلنه ګټه ده، ځینې 1000 کلنه ګټه ده، ځینې ابدالابدا ګټه ده. ګورې انسان د څو شیانو شوقي دی. په طبیعت کې د انسان مال خوښ دی، د انسان اولاد خوښ دی، د انسان ژوند خوښ دی، د انسان واک و چوکۍ خوښه ده، او د انسان استراحت خوښ دی. ځنو انسانانو ته پوښتنه کوه، باغ یې هم خوښ دی، مځکه یې هم خوښه ده، میوې یې هم خوښې دي، ښې جامې یې هم خوښې دي. داسې نو ډېر شیان دي، خو یو شی چې په هغه کې د دنیا ټول امتیازات هم وي او د آخرت ټول امتیازات هم وي، هغه کامل دین دی. که څوک په کامل دین کې داخل سي، دا څه شیان چې په دنیا کې د خوښ دي دا ټول پکښې دي، بل یقین تاریخ ثابته کړې ده. که څوک په کامل دین کې داخل سي، د دنیا هغه تر ټولو ښه اسباب الله عز وجل و هر مؤمن مسلمان ته ورکړي. خود به ترې وخته پورې امتحانات و ابتلاعات وي، حکومت هم ورکوي، ښه کالي هم ورکوي، پیسې هم ورکوي، چوکۍ هم ورکوي، باغونه هم ورکوي، ځمکې هم ورکوي. او د آخرت ژوند چې دائمي دغه شیان پکښې دي، دا هم په کامل دین کې. که څوک په کامل دین کې داخل سي، کامل مسلمان جوړ سي، نو د دنیا شیان چې څه امتیازات دي دا به هم د دی، د آخرت امتیازات دا به هم د دی. نو که چیرې څوک لنډه لاره غوښت غواړي
چې د دنیا امتیازات هم زما سي، د آخرت امتیازات هم زما سي، زه د ابدالابدا یو سعید نیکمرغه انسان سم، نو په کامل دین کې دې داخل سي. نو دا چې په کامل دین کې د دنیا او د آخرت دواړه سعادتونه، نیکمرغي، کامیابی سته، دا خبره چې تاسو په نظر په ذهن کې ونیسئ، د دا خبرې په نظر کې نیولو سره رب عز وجل خپلو بندګانو ته په دا سورت فاتحه کې یو هدایت. انسان خو په دې نه دی خبر چې زه د رب عز وجل څخه یو شی غواړم، زه څه شتنې وغواړم. د انسان عقل کمزوری دی، فکر کمزوری دی. لکه یو ماشوم چې پلار تر لاس نیولی بازار ته یې راولي، وایي څه شی غواړې؟ نو هغه ماشوم د 2 افغانۍ پاپړو ته لاس ونیسي، دا غواړم. د 2 افغانو د بازوی شي ته لاس ونیسي. پلار یې ورته وایي نه بچی دا مه غواړه، ته راسه زه تا ته ښه شی در رانیسم. دی د 2 افغانو شی غواړي، پلار یې د 1000 افغانو شی وایي. دی په دغه نه پوهېږي چې زه دا غوښتنه وکړم څه شی وغواړم. د انسان عقل هم کمزوری دی. رب عز وجل ورته حکم کوي و ای زما بندګانو تاسو زما څه شی وغواړئ. نو انسان څه شی غواړي؟ وایي خدایه باغ راکړه، خدایه ماته پیسې راکړه، خدایه اولاد راکړه. دا دومره ادنا شی دی لکه یو ماشوم چې د پلاره څخه د 2 افغانۍ شی غواړي. رب عز وجل ورته فرمایي و ای زما بنده راز زه تا ته یو شی در وښیم، هغه شی زما څه وغواړه، په هغه کې ټول ستا. هغه څه دی؟ هدایت المعونت والتوفیق دی. یا الله ما ته هدایت وکړي. کم هدایت؟ هغه هدایت ته معونت و توفیق چې په کامل دین کې داخلېدل دي. ای زما بنده دا شی زما څه وغواړه، کله چې دې دا وغوښتئ په دې کې باغ هم سته، په دې کې اولاد هم سته، مال هم سته، باچهي هم سته، د آخرت د عذابو څخه خلاصون هم سته، د آخرت کامیابي هم سته، ټول شیان پکښې سته. دا شی الله ورته ښیي. همدا وجه ده چې علما فرمایي چې په ټوله دنیا کې تر دې ستره دعا نسته، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. تر دې لویه او ستره دعا ګر سره نسته، ځکه د الله خپلو بندګانو ته ښوولی. او دا دومره ستره دعا د رب عز وجل خپل بندګان امر کړي هم دي، وایي په هر لمانځه کې وایاست. د پیغمبر علیه السلام پر ژبه یې امر کړي. دا بهترینه دعا ده. دا خبرې مو په ذهن کې کښېنولې. اوس نو راځو و دې ځای ته. رب عز وجل و خپلو بندګانو ته حکم کوي قولوا یا عبادي، ای زما بندګانو داسې وایاست ایاک نعبدو، موږ خاص تا ته عبادت کوو، و ایاک نستعین، خاص موږ ستا څخه طلب د معاونت کوو. اوس نو چې یو څوک کامل بنده جوړ سي، یوازې د الله عبادت کوي، یوازې د الله څخه مرسته د دنیا او د آخرت په ټولو امورو کې غواړي، دا نو هغه وخت کېدلی سي چې الله د ده فکر ورجوړ کړي، الله د ده ذهن ورجوړ کړي، الله معاونت ورسره وکړي، الله توفیق ورکړي. نو د توفیق دپاره دعا وکړي. الله وایي ای زما بندګانو دا دعا وکړي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته سیده لاره راوښیه. ګوره لاره ښوول او یو پر لار باندې روانول، پر لار باندې ښوول، لار ښوول دا هدایت الدین و که ستاسو په یاد یې ومویل، او پر لاره روانول دا هدایت المعونت والتوفیق دی. دغه هدایت موږ د الله څخه غواړو چې عملا روان سو. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو د ای رب یا الله چې تا نعمت پر دی باندې کړی. هغه کم کسان دي؟ بل ځای کې الله جل جلاله ښودلی دي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء. هغه کسان چې لوی رب عز وجل ورباندې انعام کړی دي، هغه انبیا دي او صدیقین دي، شهدا دي، صالحین دي. دا کسان هغه کسان دي چې الله ورباندې نعمت کړی دي. یا الله موږ هم په دې څلورو ډلو کې راولې، انبیا، صادقین، شهیدان، صالحین، په یوه ډله کې مو راولې رب عز وجل. دا هغه کسان دي چې د الله ورباندې انعام سوی. غیر المغضوب علیهم، غیر چې بیله ده دا لار، المغضوب علیهم د هغه کسانو څخه چې د الله غضب ورباندې سوی. د الله غضب پر چا باندې سوی دی؟ الله غضب دا پر یهودیانو سوی و چې حق شو ورته معلوم و، حق معلومات ورته، هدایت الدین ورته سوی و، خو د الله غضب ورباندې سوی و، د الله غضب ورباندې سوی و چې پر حق لار نه تلل. او ولا الضالین، او مه لار د هغه کسانو راښیه چې لار ورکي دي، هغه مشرکان وه. ډېر مشرکان بیا داسې وه چې حق نه ورته معلوم، خلکو خطا ایستلي وه. لکه مخکې چې مې وویل چې کافران په دوو وجوهانو سره کافران دي، یا د ضد په وجه باندې دي، دې ته مغضوب علیهم کفار وایي، او یا دا چې چا دوکه کړي دي معلومات نسته ورته، هغه ته ضالین وایي.
مو مې په دې ډله کې راولې یا الله چې مغضوب علیهم دي، او مو مې په هغه کسانو کې راولې چې هغوی ته معلومات نشته، بلکې پر هغه لار مو عملا روان کې چې الله چې پر هغه باندې ستا نیکان بندگان تللي دي چې هغه انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي، صالحین. نو دا توفیق د دغه هدایت چې سړي ته الله ورکړي دا ستر کمال دی. همدا دعا په هر لمانځه کې کېږي، او که سړی په خاص فکر باندې لمونځ کوي دا دعا حتما قبلیږي. خو مصیبت دا شی چې زموږ خلک لمونځ کوي په نیت کې لا ته فکر نه وي برابر. نیت د دې الفاظو څخه مقصود نه دی چې څوک ودرېږي پر لمانځه باندې نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض د ماپښین یا 2 رکعته فرض د سهار. دا چې ته 100 واره ووایې چې ستا په زړه کې قصد نه وي دا نیت نه دی سي. اصلا نیت د زړه قصد دی، د الفاظ مستحب یا مندوب دي. چې سړی د الفاظ ونه وایي خالي په زړه کې دا تصور وکړي چې زه خو یو انسان یم، مسلمان یم، دغه یم لمانځه ته راغلی یم، فرض کوم او د ماپښین کوم 4 رکعته کوم، فقط په زړه کې دا تصور وکړي لمونځ یې صحیح کېږي. او که په خوله باندې ووایي فکر یې بل ځای